دا موزیم چې د جهاد منظر نومیږي په 2010 میلادي کال کې په هرات ولایت کې پرانیستل سو. د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې له جګړې کلونه وروسته د مجسمو د هغو ښځو او سړیو څیرې ښودلې چې د جهاد په دوران کې نقش درلود، خو اوسې خولې، پزې او سترګې لرې سوي دي او یوازې ژرې او د سر وریښتانې پاتې دي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا بدلونونه څه وخت رامنځته سوي او طالبان هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کوي. د پخواني شوروي اتحاد له لورې د افغانستان 10 کلن اشغال په 1989 کال کې پای ته ورسید. په هغه وخت کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل سول او میلیونونه نور له خپلو ټاټوبو بې ځایه سول. د موزیم له ودانۍ بهر یوه ډبرینه مجسمه ولاړه ده چې د وروستي عسکر د وتلو نښه ده. هغه وتل چې جګړې ته د پای ټکی کېښود. د موزیم دننه په نندارتون کې داسې آثار نندارې ته ایښودل سوي دي چې د هرات د هنر پوهنځي استادانو جوړ کړي او د ملکي وګړو کړاوونه او د خپلواکۍ لپاره مبارزه انځوروي. په یوې بیا رغول سوي صحنه کې داسې کور ښکاري چې د شوروي ځواکونو د برید پر مهال ویجاړ سوی او د یوې ښځې جسد په یوه کونج کې بې حرکته پروت دی. خاورینې مجسمې هغه ښځې ښیي چې د شوروي پلوي دولتي ځواکونو پر لور کاڼي ورغورځوي یا ټپیانو ته پاملرنه کوي او له هغو څخه یوه ښځه یو سړي ته ټوپک ورکوي. همدارنګه د جګړې له ډګر څخه د یوې صحنې بیا جوړونه هم شته چې پکښې یو آس د مړو د لیږد لپاره کاریږي او ترڅنګ یې درنې وسلې ایښودل سوي چې د پخواني شوروي ځواکونو لخوا پاتې سوي دي. د جهاد موزیم د اتلانو تالار چې پخوا پکښې د مجاهدینو د قومندانانو لوی انځورونه نندارې ته ایښودل کېدل هم لرې سوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د جهاد موزیم بیا رغول کېږي، خو تر اوسه جزئیات نه دي معلوم سوي.